هره ورځ یو ګیلاس د ګازرو اوبه وڅښئ. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نننۍ موضوع مو د ګازرو اوبو په اړه ده. څرنګه چې ګازرې ارزانه میوه یا ترکاري ده چې خپل ترکیب کې ډېر ویټامینونه لري. په ګازرو کې په زیاته اندازه انټي اکسایډ، فایبر، ویټامینونه او ډېر نور معدني مواد شته. تاسو کولی شئ چې ګازرې یوازې وخورئ، کولی شئ جوس ترې جوړ کړئ، که یې تر ماشینه وباسئ. وریجو کې هم خاص خوند لري. ګازرې د سترګو، دید او پوست ته خاصې ګټې لري. د ګازرو جوس د وزن په کمولو او د سرطان په مخنیوي کې هم مهم رول لري. د ګازرو جوس زیات معدني مواد لري چې سترګو ته ګټور دی. یو ګیلاس د ګازرو جوس که هره ورځ وڅښل شي، د بدن ټول ویټامینونه پوره ساتي. دغه ویټامینونه د سترګو په روغتیا کې هم مهم رول لري. ګازرو د سترګو د نظر د کمیدو او د نورو ناروغیو مخنیوی کوي. پر دې سربیره ګازره په زیاته اندازه لوټین لري چې سترګو له خطرناکو وړانګو ژغوري. د ګازرې دویمه لویه ګټه دا ده چې د وجود دفاعي سیستم پیاوړی کوي. په ګازرو کې موجود A او C ویټامینونه د بدن سلولونه له آزاده رادیکالونو او نور خطرونو ژغوري. په ګازرو کې په زیاته پیمانه B6 ویټامینونه هم شته. که یو ګیلاس د ګازرو جوس روزانه مصرف کړئ، د بدن 10% B6 ویټامین پوره کولی شي. ګازرې د پوتاشیم نومي مواد درلودونکی دی. د هډوکو کمزورتیا په لوړ عمر او ځینې ځوانانو کې یو عامه ناروغي ده. ډېر خلک په دې پوهیږي چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره باید په کافي اندازه کلسیم ترلاسه کړي، خو یوازې د کلسیم لاسته کولو بسنه نه کوي. ګازرې د کاربوهایډریټ درلودونکی دی چې په ژر هضم کې هم پوره مرسته کوي. د ګازرو ګټې: د سترګو د نظر په زیاتولو کې هم ډېره مرسته کوي. د سږو او د وینې سرطان په مخنیوي کې ډېر رول لري. ویښتانو د تویېدو او د مخ ګونځې ښه کوي. د مخ داغونه له منځه وړي. د قلبي ناروغیو په مخنیوي کې ستره رول لري. د غاښونو او د وریو ناروغیو په مخنیوي کې هم ډېر مهمه دی. د جګ فشار په مخنیوي کې ډېره عالی دی. د جنسي قوت زیاتوي. د بدن حجرات په وده نمو کې رول لري او انسان عمر د زیاتوالي سبب ګرځي. مننه دوستانو چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.